وزیرستان کې دوه پاکستاني پوځیان وژل شوي دي او د رادار سیستم لومړی جوپا کابل ته را رسیدلې ده. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځیانو پر یوه پوسته د وسلوالو په برید کې 15 پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان پوځ ویلي چې دا پیښه د وزیرستان په شیوا تحصیل سیمه کې رامنځته شوې ده چې په پایله کې 2 پوځیان وژل شوي او 3 نور سخت ټپیان شوي دي. پوځ ویلي چې وسلوال تر برید وروسته د پیښې له ځایه په تېښته بریالي شوي دي. تر اوسه پورې د یاد برید پړه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو وړاندې تر دې د ورته ډیرو پیښو مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک منلی دی. او د رادار سیستم لومړی جوپا کابل ته را رسیدلې ده. د ملکی هوایي چلند ادارې ویلي چې د هوایي حریم د کنټرول لپاره یې کابل کې د رادار سیستم فعالولو ته اجازه ورکړې ده. دغه ادارې ویلي چې د هوایي حریم د کنټرول بشپړ رادار لومړی جوپا کې 3 پې رادار چې له فرانسې هیواد څخه وارد شوي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ته سپارل شوي دي. دغه ادارې زیاته کړې ده چې په ټول هیواد کې د هوایي حریم د کنټرول په موخه د فرانسې له ټالیس شرکت سره د 112 میلیونه یورو په ارزښت د رادارونو تړون لاسلیک شوی او ټاکل شوې ده چې د دې تړون له مخې د 2023 میلادي کال تر پای ته رسیدو وړاندې په کابل، بلخ او هرات ولایتونو کې په مرحله ییزه توګه په 12 سایټونو کې د رادار سیستم فعال او د هیواد هوایي حریم په بشپړه توګه کنټرول شي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښه اوسئ.